د کپ نهمه افغان ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د ړنګ شوي ملي پوځ ورځ نمانځي. د کپ نهمه چې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په توګه نمانځل کېده، نن هم په ټولنیزو رسنیو کې ډیرو افغان ځوانانو یادونه ورڅخه کړې ده. ډیرو فعالانو سره له دې چې د طالبانو له لوري د ړنګ شوي پوځ او نورو ځواکونو له یادونې سره اساسیت موجود دی، خو په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د یادو ځواکونو د کارنامو او سرښندنو عکسونه خپاره کړي او خپله مینه یې ورسره څرګنده کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خلکو یو ستره ملي شتمني ګاڼه او مینه یې ورسره ښوده. یاد شوي ځواکونه د طالبانو له واکمنېدو سره وپاشل شول چې څوک یې پړه خپله د ځواکونو په ناسمې رهبرۍ، څوک یې په امریکا او ناټو چې دغه ځواکونه یې تمویلول او بیا یې یوازې پرېښودل، او څوک یې هم پر طالبانو اچوي او وایي چې د پاکستان په اشاره یې د افغانستان د مقتدر ځواک سره وپاشه. د طالبانو د قطر دفتر مرستیال عباس ستانکزي څو کاله وړاندې په روسیه کې وویل چې افغان پوځ او نور ځواکونه پردي اجیران دي او دوی به یې له منځه یوسي. له دې سره څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو په له منځه تلو خواشیني دي او نه یې غوښتل چې داسې وضعیت رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو هم د خپل پوځ د جوړولو هڅې چټکې کړي او د دفاع وزارت ویان یې د دې پوځ د 85 سلنه جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې د مخکینی پوځ د کادرونو هم په پوځ جوړولو کې ګټه اخلي او په دې ترڅ کې یو شمیر پخواني پوځي چارواکي هم پر خپلو ځینو دندو ګمارلي دي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.